السلام علیکم څنګه یاست جوړه سکړاس په خیر شخ به جوړه وخت نظر دا کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبره سبجیکټ چې سره خته غو د روټین کیمستري سره مراخصه دی په کوم مراخصه ای بي جی ټیسټ مراخصه دی سیده ای بي جی چې شوی دا ټول سره د خلاص کوم سیده اټیرل بلډ ګیسز دی ته وایي یعنی کم چې په اټیرل وین یعنی کم چې اټری وي یا پروګو کې چې وي یا په کم ځای کې ګیس وي یا کم ګیسز وي یعنی ګیسونه کم اکسیجن یا د نور د شنوي دغه پر برابر محتوی سي د چې مختص سي blood gas analysis is used to assess respiratory function that how well lungs exchange oxygen and carbon dioxide د وینې غاز تحلیل د تنفسي فعالیت او ارزولو لپاره کارول کېږي چې د سږي څومره ښه اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبدیله کوي د دې مطلب دا دی وایي دا کوم ټیسټ چې موږ کوو دا ای بي جي ټیسټ چې دی دا موږ ته دا راښیي چې یعنی اکسیجن یا کاربن ډای موږ څنګه بدلو یعنی دی ګوري چې دا شږی چې دی دا کوم موږ شږی چې دی د دې د کار سم کوي یعنی دی اکسیجن یا کاربن ډای سره په سم بدلی یا نه بدلی هغه ترتیب د کوم تنفسي سیستم چې دی هغه سم روان دی که نه دی روان یا تبدیلات چې دی هغه دی سم کوي که نه کوي یعنی تبدیلي که نه سم نه تبدیلي سي سید دا نور مختصو په جملو به د سر د خلاص کم بیا به زه مخته سیده او که کوم غږونه دغه دپاره بخښه کوه blood gas analysis also evaluated acid base balance in patient د وینې غاز تحلیل هم په ناروغو کې د اسید اساس توازن ارزوي یعنی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کم ټیسټ چې موږ کوو یعنی دا ګیس کوم ورته وایي کېږي یعنی ای بي جي ټیسټ وکړي یعنی دی وایي یوازې دا موږ ته دا نه راښیي چې موږ اکسیجن یا کاربن ډای اکساید چنجو یا دی موږ ته دا هم راښیي چې زموږ په جسم کې د دې اسید یعنی کم تیزابي کم ترتیب چې دی هغه څنګه دی هغه پر بیلنس دی یعنی تیزاب زموږ د جسم د پوره دی یا نه دی یا تیزابي لیول برابر دی که نه دی سیده A blood gas analysis also assessed the amount of hemoglobin that is carrying oxygen د وینې غاز تحلیل هم د هیموګلوبین اندازه ارزوي چې اکسیجن لیږدوي یعنی د دې مطلب دا وایي چې د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي چې دا کم ټیسټ چې دی دا یوازې موږ ته دا شی مطلب دا هم راښیي موږ ته چې هیموګلوبین څونه اکسیجن اخیستی شي یعنی څونه اکسیجن د ځان سره وړی شي او یا څونه اکسیجن جسم ته رسوی شي سیده راځئ چې مخته ځو blood gas analysis also assess the amount of oxygen in the blood د وینې غاز تحلیل هم په وینه کې د اکسیجن اندازه ارزوي یعنی دی وایي چې دا زموږ په جسم کې چې کوم اکسیجن چې دی یعنی دا هم موږ ته راښیي چې زموږ جسم کې څونه اکسیجن دی یعنی زموږ په پوره جسم کې څونه اکسیجن دی دا ټیسټ موږ ته راښیي سیده او د دې پیرامید شروع د مخته یو خبره به زه پوره په ډیټیل درته بیا وځو دا چې دی موږ ته د کډني فنکشن هم راښیي سیده کډني فنکشن چې موږ ته راښیي هغه ځینې داسې ټیسټونه دي هغه ما په دې پیرامید کې نه جوړ کړي سیده نو کډني فنکشن هم موږ ته راښیي چې په کډني کې څنګه کډني سم کار کوي خراب کار کوي سیده او دا یعنی د دې ټولو جملو مطلب دا دی وایي چې زموږ کم شږی چې دی دا څنګه کار کوي څنګه اکسیجن اخلي څنګه یې وینې ته ورکوي یعنی څنګه د وینې څخه کاربن ډای اکساید باسي بته د جسم څخه یعنی خراب هوا چې باسي دا ټول میکانیزم په دې ټیسټ کې موږ ته راښیي د دې سره موږ ته تیزاب هم راښیي د دې سره موږ ته دا هم راښیي چې زموږ په جسم کې څونه مقدار اکسیجن شته راځئ چې مخته ځو د دې څو پیرامیټر دي د دې تقریبا بیخي ډېر پیرامیټر چې ما راخیستي دي پیرامیټر چې ورته وایي یعنی ما چې راخیستي دي هغه ما شپږ دانې راخیستي دي سیده اول نمبر دی دې ته وایي کېږي PaO2 په نامه یعنی پرشل پریشر اف اکسیجن دی ته وایي کېږي او بل دی PaCO2 یعنی پریشر اف کاربن ډای اکساید سیده بل دی CO2 سچریشن یعنی اکسیجن سچریشن دی ته وایي کېږي سیده یو دی CO2CT یعنی اکسیجن کانټینټ دی ته وایي کېږي یو دی بلډ پی ایچ سیده دا یو دی بیا HCO3 په نامه باندې یعنی بایو کاربونیټ دی ته وایي کېږي دا چې دی بایو کاربونیټ باندې ما جلا ویډیو جوړه کړې ده دا نور به زه اوس په دغه ویډیو کې سر در خلاصوم چې دا CO2 چیز دی او دا PO2 چیز دی په دې ټولو به دې دلته سر خلاصې سیده اول وارې راخلو PaO2 یعنی پرشل کوم چې پریشر اف اکسیجن چې دی دا اول راخلو سیده a low level of PaO2 indicates that the patient is not oxygenating properly یو ټیټ په ګوته کوي چې د ناروغه په سم توګه اکسیجن نه دی کوي
یعنی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم PO2 دی چې دا موږ ته دا راښیي یعنی که کله کښته سي نو موږ ته دا راښیي چې دا جسم سم اکسیجن نه دی ورغلی یعنی دا جسم ته پوره د اکسیجن نه دی ورغلی یعنی دا اکسیجنیټډ پوره د جسم اکسیجن نه ورسیږي پوره سیده راځئ چې مخ ته بله جمله باندې سر خلاص کړو and is hypoxemic یعنی هغه داسې یو حالات بیا راشي یا داسې حالات هغه ته وایي کېږي هغه ته وایي کېږي هایپوزیمیک په نامه باندې یو حالات دی چې د باره داسې حالات پېښ شي یعنی چې اکسیجن نه رسېږي دا PO2 چې دی دا موږ ته صرف او صرف اکسیجن راشي یعنی دی موږ ته چې کله هایپوزیمیک وشي نو هایپوزیمیک دا دی چې دی جسم ته اکسیجن پوره نه ورځي یعنی هغه اکسیجن چې دی په کم په وینې کې چې ګرځي هغه خپل در اندازې کم دی نو هغه اندازې ته وایي کېږي هایپو یعنی هغه حالات ته وایي کېږي هغه کنډیشن ته وایي کېږي هایپوزیمیک حالات صحیح دی زه ګورو مخ ته it a PO2 of less than 16 mmHg یعنی دی وایي د دې مطلب دا دی وایي چې کله د PO2 چې د 18 څخه کښته سي نو بیا داسې حالات پیښیږي سیده نو د خپل نارمل رینج څو دی دا کم چې اکسیجن لیول موږ ته راشي دا PaO2 چې ورته وایي کېږي نو دا موږ ته راشي د دې نارمل رینج چې دی یعنی په د 15 ونیسي بیا درسل mmHg پر نارمل دی سیده یو بل قسم نارمل رینج هم د دې لپاره استعمالیږي هغه ورته وایي کېږي د 10 ونیسي تر 10 پورې KPa په نامه باندې دی سیده دا نارمل رینج د دې لپاره دی سیده زه اوس ګورو په دویم نمبر باندې اټیرل کاربن ډای اکساید درشم یعنی کوم چې پریشلز PaCO2 ورته وایي کېږي سیده زه په دې ویډیو سره خلاص کوم سیده د کاربن ډای اکساید PaCO2 is a indicate of the CO2 productions and eliminations for the contents metabolic rates ventilations کاربن ډای اکساید د PaCO2 یعنی CO2 د CO2 تولید او له منځه وړلو خاص دی او د دوامدارو میتابولیک نرخ لپاره یعنی وینټیلیشن دی په دې جملې به زه سم سره خلاص کوم د PaCO2 چې دی دا موږ ته راشي کاربن ډای اکساید راشي موږ ته چې کوم موږ د جسم خراب هوا ده هغه دی موږ ته راشي چې دا په جسم کې څونه شته او څونه نشته یا د PaCO2 چې دا موږ ته راشي د پروډکشن اف CO2 یعنی کوم کاربن ډای اکساید چې دی د دې تولید موږ ته راشي یعنی د دې ختمېدل یعنی په جسم کې باید دا څونه ختم شي څوک یې ختم کړي دا هم موږ ته راشي یعنی د منځه وړل دا هم موږ ته راشي یا فور کانسټنټ میتابولیک ریټ موږ ته راشي یعنی دا به داسې یو حالات دی چې موږ ته فوډ کنزم راشي یعنی فوډ موږ غذا څونه خورو یعنی دا غذا ډېره خورو یا د هغه کم میتابولیک چې کوم ریاکشنز روان وي په جسم کې دا به یو قسم ریاکشن وي هغه ته وایي کېږي د انزایم سرکې یا خوراک مرک ډېر جذبوي دغه کې نو هغه ډېر کېږي که نه کېږي او مینټیننس موږ سره راشي مینټین د جسم د خوراک څونه مینټینوي سره سیده وینټیلیشنز بیا د جسم کم اغذا او اکسیجن ستل دی یعنی په د جسم کې لکه اوس په یو خونه کې چې یو دروازه خلاصه کړې د شا څخه کلکین ورکړې د هوا تلل ورتلل دې ته وینټیلیشنز وایي کېږي نو په دغه سیم د سینې د ښي چې د سینه خپل وینټیلیشن څنګه کوي یعنی د هوا د څنګه جسم ته رسوي یعنی هغه پیپوس بیا څنګه راځي بته دته سیده یا د خپل د هوا څنګه باسي سیده راځي چې اوس ګورو مخته نور د دې کم حالات چې دی هغه به زه درښایم چې دا په کم حالات کې پورته کېږي دا کاربن ډای اکساید سیده نو هغه اول واري چې دی هغه ریسپیریټري اسیډوسیس کې پورته کېږي یعنی کله چې ریسپیریټري سیستم اسیډ ته ورسېږي یعنی تیزابي ته ورسېږي په هغه کې پورته کېږي یا الټرنیټیولی هایپر کیمپینیا په نامه باندې دا داسې یو کنډیشن دی جسم ته مکمل ګر د جسم چې د کم کاربن ډای اکساید چې دی دا بیخي ډېر سي بره دماغ جسم نور ځایونه په سر ونیسي لکه سیزر داسې یو ناجوړي جسم لیونی کې سر یې نه خلاصېږي یا نیورولوژیکل مسلې وي یا هر وخت سستي نو هغه حالات وایي کېږي هایپر کیمپیا په نامه باندې په د عکس کې هم زه ښکاره کوم یعنی دا حالات کې دی پورته کېږي یا هایپر میتابولیک ډیسورډر کېدای شي یعنی کوم چې هایپر میتابولیک خو ما درته چې کوم ریاکشن وي انزایم د هغو یعنی هغه خپل د تعداد څخه پورته شي نو د حالات رینج هم پورته کېږي اوس ګورو چې دا کاربن ډای اکساید بیا ښکته کېږي په کم حالات کې یعنی لو لیول هغه الټرنیټیولی هایپو
کمپنیا په نامه باندې ده. دا یو هایپر و دا هایپو دی، یعنی هغه پورته ورته وایي دا کښته ورته وایي. سیده په دې کې بیا دا دماغ انجرډ شي، یعنی دماغ ته دا ولاړ شي، اکسیجن په سر کاربن ډای اکساید په دا ګرد جسم کې ګرځي، اکسیجن سم نه راباسي نو هغه انرژي نه ورسېږي جسم ته. سیده یا ریسپیریټري الکلوسیس دی. یو خبر باید وساته، تیزاب چې دی هغه پر دوه قسم دی، یعنی پر دوه موډ اف کار کوي، یعنی دی خپل په دوه قسم باندې کار کوي. یو دی الکلوسیس، یو دی اسیډوسیس. یعنی دی وایي دا کله چې کښته ولاړ شي نو دا بیا ولاړ شي الکلوسیس، هلته اسیډوسیس و دلته الکلوسیس دی، پورته سو اسیډ دی او کښته سو الکلوسیس دی. سیده یا هایپر وینټیلیشن دی، یعنی اکسیجن ډیر اخیستل یا نه اخیسته کېږي، یا ډیر کاربن کشول یا ډیر بل داسې شی کشول په هغه کې دم پورته کېږي. د دې نارمل رینج څو دی؟ کاربن ډای اکساید ده هغه د 15 څخه د 45 mmHg پر نارمل دی، او یو بل نارمل رینج هم د دې پر استعمالیږي، هغه ورته کېږي 4.1 یا د 6.0 kPa په نامه باندې. سیده اوس ګورو پی ایچ. په جسم کې پی ایچ څه شته؟ سیده پی ایچ و تیزاب ته وایي کېږي، یعنی تیزاب مقدار ته وایي کېږي، هغه موږ ته راشي. خو اول مثال د خلاص کې تیزاب په دوه قسم دی. سیده اسیډوسیس او الکلوسیس. په دې باندې اوس د ټوله سره د خلاص کوم دي ته وایي کېږي پوټنشلز اف هایدروجن دی ته وایي کېږي. سیده پوټنشل اف هایدروجن. سیده دا پی چې دغه پوټنشل دی او ایچ دی هایدروجن ته وایي. راځي چې مخته ځو. سیده په جملو باندې سره د خلاصوم. د pH or H plus indicate if a patient is acidic یا alcoholic. یعنی د مرتوی دا کم pH لیول چې دی دا موږ سره ښیي چې دا acidic دی، یعنی تیزابي حالات دي، که الکلومیک حالات دي یعنی که الکلین حالات کې دي. سیده نو دوی اوس په کوم موډ باندې کار کوي، په کوم موډ اکشن باندې کار کوي، په تیزابي موډ اکشن کار کوي او که په الکلومیک باندې کار کوي. سیده یو بل خبر باید وساته چې کله اسیډومیک وي نو د هغه رینج پورته کېږي، د پی ایچ چې دی هغه د 0.15 ته رسېږي، او ایچ پلس هایدروجن ته وایي. سیده نو هایدروجن چې دی هغه 0.15 رسېږي. او کله چې الکلومیک وي یعنی الکلین وي نو په هغې کې پی ایچ لیول چې دی هغه 0.15 دی، او هایدروجن چې دی هغه 15 ته رسېږي. یعنی چې کله اسیډ وي نو اسیډ چې دی هغه نمبر کم راځي. سیده او الکلاین نمبر زیات ځي. سیده او د دې نارمل رینج چې دی هغه د 0.7 بیا در 15 او د 0.7 د 15 پورې پی ایچ نارمل دی. او په دې نارمل رینج کم په اخر کې کم ګرام یا بل دا شی استعمال کېږي، هغه دلته استعمال کېږي NMOL لیټر پر لیټر پر استعمالیږي. دا د نارمل رینج دی. سیده اوس ګورو یو بل دوه شان پاته سوله کوم چې موږ وختي درته ویلي. یو دی O2 سچریشنز یعنی اکسیجن سچریشنز. دا به چی دی؟ دا به موږ سره شی زه اوس په دې جمله به درته وایم بیا به سره خلاص کوم. اکسیجن سچریشن is a measure of the how much hemoglobin is recently bound oxygen یعنی compared to how much hemoglobin remain unbound. دا اکسیجن سچریشن یو اندازه دی چې د څومره هیموګلوبین اوس مهال د اکسیجن ته پابند وي او څومره هیموګلوبین غیر محدد پاته کېدو لپاره پرتلی وي. یعنې د دې مطلب دا دی وایي چې دا کم CO2 چې دی دا موږ ته دا راښیي، یعنی CO2 سچریشن موږ ته دا راښیي چې اوس حالا دا کم جسم کې اوس حالات چې دی دا ریسنټ یعنی اوس دستي چې د په جسم کې د یعنی د سرې وینې سره څونه اکسیجن باونډ دی، یعنی څونه اکسیجن ورسره تړلی دی، څونه اکسیجن اوس ورسره تړلی دی، یا څونه هیموګلوبین پاته دی چې اوس هغه سره اکسیجن نه دی تړلی سوی، یعنی اکسیجن نشته ورسره. نو دا موږ ته دا سچریشن موږ ته راښیي. سیده د دې نارمل رینج چې دی هغه د 15 بیا در 100 ملي پر دی. سیده هغه که په شرط باندې پر 100 of ml یعنی پر 100 of blood، یعنی د دې مطلب دا دی چې ګوره په یو 100 ml وینه در سره وي نو هغه کې باید د در 15 در 100 پورې نارمل راشي. په یو جسم یا په یو بوتل کې ستاسو سره دا وینه در سره وي نو په هغه کې باید در 15 بیا در 100 ملي لیټره پورې د دې نارمل رنج راشي. که کم وي نو د دې علامت دا دی چې دا کم دی، د اکسیجن مسله ده یا د هیموګلوبین سم اکسیجن نه کیری کیږي. یو بل جمله ده په ورته وایي هغه ته O2CT یعنی اکسیجن کانټنټ. دا به موږ ته چې راشي په دې باندې موږ سره خلاص کوم. منشور دی ټوټل اماونت اف د CO2 carried in the blood. په وینې کې د CO یعنی O2
ټوله مقدار اندازه کوي. یعنې د دې مطلب دا دی وایي چې دا کوم O2 سی ټي چې دا موږ ته دا راشي چې ټوټل اماونټ کوم چې مکمل چې کوم مقدار چې دی د اکسیجن چې وینې څونه اخیستې دي د مکمل چې دا کوم وینه اکسیجن سره اخیستې دي نو هغه موږ ته راشي ټوټل حساب یې موږ ته راشي یعنې کیریډ ټوټل اکسیجن موږ ته راشي. د دې نارمل رینج څه شته د دې د 95 ml پورې یعنې هغه خبره څوک پر 100 ml of bloods یعنې که یو وینه در سره وي هغه 700 ملي په هغې کې باید 15 یا 100 ml پورې نارمل راشي که نه سره نو هغه به جلا د ده سره نو یو مسله وي صحیح ده. او د دې سمپل ورته څنګه اخلی سمپل زه دا په ویډیو کې هم ښکاره کوم خو خالی باید وساته. د دې د ریډیل ارټري ورته وایي کېږي دا ډېره مشهوره ده دا د بټ کوڅ سره کوم چې ارټري وي دا اوس ګوره 2 ګوتې په نیولي په دغه ځای کې هم ته دا اخیستی شي دا کوم ریډیل ارټري چې ورته وایي په دا ځای کې هم ته اخیستی شي. یو د بروکل ارټري ورته وایي د بروکل ارټري چې کوم د موږ وینه اخلو د مابین لاس چې دی دا کوم موږ چې راکتو په دې کې هم اخیسته کېږي لیکن د دې مخصوص ځای چې دی هغه ریډیل دی صحیح ده. او یو د فیمورل کوم چې فیمورل ارټري ورته وایي دا د پښې ارټري چې ده په دې کې هم ته اخیستی شي چې سم ته ترتیب باندې وګورې په دا ځای کې په دې کې هم اخیستی شي. په دا ویډیو کې زه اوس لږ کوچنی کلیپ درښکاره کوم د نفر یو څنګه وینې ځینې اخلي ته ورته ګوره دا دلته وینه سرنج دا دی ګوره فیل کې دا ریډیل کوم ارټري چې دا دی ګوري محسوس کوي دغه بعد باندې د انجکټي چې د کله هغه وینه راباسي نو دا به ډایرکټ بس په دغه سرنج کې وړي او د دې سرنج دا کلیکشن چې ته اخلې په دا وینه کې هغه به هایپرینایزیټیو یعنې هایپرین به پکښې کې هایپرین به په دې سرنج کې لازمن وي که نه وي نو بیا به په ګرین ټوب کې اچوي لازمن. او دا چې کله چې دا سرنج ته راخلې لږ به یو نیمه سیسي یا 1 سیسي قدر کې یا لږ خاشه قدر کې هایپرین به لازمن پکښې کې وي صحیح ده. نو دغه بعد بیا ته په دې کې سمپل اخیستی شي د دې اکسیجن لیول ورشي معلوموای شي صحیح ده. او د دې مشینان به هم زه تاته اوس په دې ویډیو کې درښکاره کوم مخته او اول وار یې په یاد وساته یو مشینان د دې راځي پورټیبل د هغه چپ لري خانې وینه ورلېږي یو د اسټولن یعنې ولاړ دا غټ مشینان نو هغه ریجنټ لري چمبر لري وینه بروچي نو هغه ریجنټ بیا راځي وینه ډایلوټي په چمبر کې شماري درښکاره کوي. زه به دا ویډیو کې درښکاره کوم پروسیجر په دا ویډیو کې زه درښکاره کوم. اوس ورته ګوره دا ټوله دی درشي دا تقریبا د ورته ګورم چې 2 منټې دی دا ټوله پروسیجر دی مریض ته وینه اخیستل یا نور دا چې پورټیبل دا ټوله 2 منټه ویډیو ده په دې به دې اوس سره خلاصې. زه اوس چې دا ویډیو روانه ده په دې مابینځ کې به زه تاته یو جمله بله وایم هغه مهمه نه ده خو خیر ما چې په یاد وساته خیر دا ویډیو پر راشي بیا زه تاته بله ویډیو دغه در کومه پروسیجر ته دا ویډیو ته ګوره دا ټوټل په دغه کې دا چپ میپ درشي دا خپل چپ لري په دا لوړ کې به سرنج وراچوي بیا دا سرنج دی ډایرکټ چپ لري ماشین ته ماشین بیا ریډي کېږي هغه خپل اتوماتیک دا فرامټ درشي چې دا څو پرامټ دي پرنټ خپله راباسي دا ټوله به دې اوس په دې د ګور دا یو اس بي ډیټ چې سیف کې د ځان سره یو دی پورټیبل اند دې ټایپ اوس راشي هغه کې ساسوله 2 ټایپ سوله یو دا دی دا ولاړ دی په دې کې ریجنټ راځي اور چمبر پکښې کې سمپل وته په دا شین ځای کې وراچوي او یو دی پورټیبل دا لږ کوچني کوچني په لاس کې دونه کوچني دغه یې په هغې کې درشي دا یو سټیلون دی یو پورټیبل دی صحیح ده. دا سټیلون و هغه چې تېر سو هغه پورټیبل دی یعنې هغه په لاس کې وړل هر ځای چې ستاسو یو ځای و دا چمبر دی چمبر کې دی سمپل دغه کې اور دا شاته ریجنټ دی ریجنټ درشي چې دا ریجنټ څونه ریجنټ باید پکښې کې څونه دغه وي دا ټوله پروسس په دغه ماشین کې درشي صحیح ده. ته ورته ګوره د پروسس ده دا ټوله دا به اوس دی پورټیبل راشي موږ ته پورټیبل ډېر ایزي دی هغه بس ما چې تاسو د سرای مریض چې هر ځای دغه ځای سمپل واخله بس ډایرکټ د مریض سمپل وخت یا ماشین ته واچو بس خلاص هغه دونه دغه نه لري. ویډیو بیخي ډېره اوږدېږي به دا یوه جمله ما چې په یاد وساته دا زه در لیکمه ما چې وایم نه درته صحیح ده په دغې کې درښکاره کوم دا یو ډیوایس دی هغه هم اکسیجن معلوموي صحیح ده. اکسو دا جمله پوره ده کوم درته باره ویډیو ډېر اوږدېږي او کوم ویډیو خوښ شوې ده کوشش کوئ چې یو بل سره شیر کړي.